سلام دوستانو، آیا پوهیږئ چې جګر مو هره ورځ د بدن د زهرجنو موادو پاکولو لپاره سخت کار کوي، خو کله چې خراب شي موږ ته بې له درد څخه پټې نښې ښیي. نن به درته د جګر په اړه لنډ معلومات او هغه 10 پټې نښې او علایم ووایم چې ښایي تاسو په خطر کې یاست. ویډیو تر پایه وګوره، دا معلومات ډیر مهم دي. جګر د بدن له تر ټولو مهمو غړو څخه دی. دا د وینې د فلټر، هضم او انرژۍ تولید لپاره حیاتي رول لري. جګر زهرجن مواد پاکوي، د وینې شکر او فاسفورس توازن ساتي، د وینې لپاره ضروري پروټینونه تولیدوي او د بدن د انرژۍ د ذخیرې لپاره ګلوکوز تولیدوي. کله چې جګر روغ وي، بدن د زهرجنو موادو څخه پاک وي، انرژي مو ښه وي، هضم صحیح وي، پوستکی روښانه وي او د عمومي صحت ستونزې کمې وي. خو که جګر خراب شي، زهرجن مواد بدن کې جمع کیږي، هضم ګډوډېږي، ستړیا او کمزوري پیدا کیږي، پوستکی ژیړ یا خارش کوي او د بدن عمومي روغتیا له جدي خطر سره مخ کیږي. هغه 10 علایم او نښې چې ښایي ستاسو جګر په خطر کې وي. لومړی نښه د پوستکي ژیړوالی. که پوستکی یا سترګې ژیړ رنګ شي، جګر ممکن خراب وي. دویمه نښه د ستړیا او کمزورۍ دوامداره احساس. که بې له کاره هم ځان ستړی احساسوئ، دا د جګر ستونزه ښیي. دریمه نښه د معدې او شا درد. د ښی خوا معده یا شا درد جګر د خرابۍ نښه کیدای شي. څلورمه نښه د خولې بد بوی او د بدن بد بوی. کله چې جګر سم کار نه کوي، بدن کې زهرجن مواد جمع کیږي. پنځمه نښه د اشتها کموالی او د وزن کمیدل. بې د غذا مصرفولو هم وزن کمیدل د جګر د خرابوالي اشاره ده. شپږمه نښه د پوستکي خارښت او وچ پوستکی. د بدن دننه زهرجنو موادو د زیاتېدو له امله خارښت راځي. اوومه نښه د وینې اسانه بهیدل. که حتی لږ ټپ هم ډیره وینه وباسي، جګر ممکن خراب وي. اتمه نښه د پښو او معدې پړسوب. اضافي اوبه او مالګه د جګر د فعالیت د خرابۍ نښه ده. نهمه نښه ژیړ یا تیاره متیازې یا ادرار. تیاره رنګ یا د ادرار یا متیازو بد بوی هم د جګر خرابۍ اشاره کوي. لسمه نښه د هاضمې ستونزې لکه قبض، نس ناستی یا ګازونه. جګر د هضم لپاره مهم انزایمونه تولیدوي، که خراب شي هضم ګډوډېږي. که له دې نښو څخه څو نښې در سره وي، نو ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړه. زیر شئ چې الکول او زیات غوړ غذا کم کړئ، صحي غذا وخورئ او اوبه ډیرې وڅښئ. که دا معلومات درته ګټور وو، لایک، شیر او چینل سبسکرایب کړه ترڅو نور مهم روغتیایي معلومات هم در سره شریک کړو. تر بلې ویډیو پورې روغ او خوشاله اوسئ. د الله په امان.